ډېر د خوښۍ ځای دی چې د اوبو او انرژۍ وزارت په هڅو د اوبو د کیفیت د مدیریت په برخه کې د معاصرو سیستمونو په زده کړه کې سره د هېواد د مسلکي کدرونو د ظرفیت لوړونې په یوه مهمه راټولېدنه کې ګډون کوم. اوبه یو داسې الهي لوی او بې بدیله نعمت دی چې پرته له هغه څخه د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ژوند د هېوادونو اقتصادي وده او پرمختګ امکان نه لري. د اوبو د غوره مدیریت اهمیت او اچا په اړه ډېر شمېر قرآني آیاتونه نازل شوي دي چې د یو اسلامي ټولنې په توګه موږ ته د اوبو سره د سم چلند په اړه اسلامي مکلفیت راجع کوي او له بلې خوا د نړۍ سره د سیالۍ او اقتصادي ودې لپاره د اوبو با کیفیته او غوره مدیریت په اوسني عصر کې ډېر اړین او ملي مکلفیت ګڼل کېږي. که څه هم اوبه نوې کېدونکې طبیعي سرچینه ده، خو بیا هم د اقلیمي بدلونونو، د اوبو د ککړتیا د کچې د لوړېدو، د انسانانو د زیاتېدونکو اړتیاوو او د بې پروا مصرف له امله په اوسنۍ نړۍ کې په جدي توګه د اوبو کمښت حس کېږي او اوبه په مسلسله توګه د کمېدو په حال دي چې دې ناورین نه یوازې د هر هېواد لپاره د اوبو د کمښت ستونزه پیدا کړې ده، بلکې تر ټولو مهمه دا چې د هېوادونو پر خپل منځي او نړیوالو سیاسي او اقتصادي اړیکو یې هم منفي اغېز کړی دی. خوشبختانه افغانستان لکه څه ډول چې د کاني زیرمو له اړخه په نړۍ کې د غني هېوادونو په کتار کې راځي، په همدې ډول د اوبو پراخې طبیعي سرچینې او زیرمې هم لري. خو له بده مرغه د افغانستان د تاریخ په اوږدو په ځانګړې توګه په معاصر تاریخ کې د دغه لوی الهي او بې بدیله نعمت او د پرمختګ له دې اړینې اړتیا سره د بېلابېلو عواملو له امله مسلکي چلند نه دی شوی. په دې توګه اوس د افغانستان اسلامي امارت مسؤلیت دی چې له هرې ممکنې لارې او امکاناتو څخه په استفادې د هېواد اوبو د غوره مدیریت لپاره د پایداره پرمختګ اصل په نظر کې نیولو سره خپل ملي مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي. انشاءالله په دې برخه کې زموږ ارادې پیاوړې دي. زه پوهېږم چې د نن ورځې راټولېدنه د هېواد هغو بچیانو ته د شهادتنامو د ورکړې لپاره دایره شوې ده چې د اوبو د کیفیت د تشخیص او مدیریت د نوي سیستمونو په برخه کې یې د اوبو او انرژۍ وزارت د مسلکي او تخنیکي کسانو له لوري زده کړې ترلاسه کړي دي. خو ما له دې مهم فرصت څخه په ګټې اخیستنې د اړوند موضوع ترڅنګ د اوبو مدیریت د جدي اړتیا له مخې د هېواد د ملي اوبو اغېزمن مدیریت ته هم اشاره وکړه. زه په خپل وخت د ظرفیت لوړونې د دغه لنډمهالې برنامې څخه د هېواد د اوبو او انرژۍ سکتور مسؤلینو ته د فراغت له امله ډېره مبارکي وایم او له دوی څخه په ټینګار غواړم چې د دغه مهم ملي سکتور د ودې او د مظلوم ملت لپاره په پوره اخلاص او هېوادني مینه کار وکړي او هغه څه مو چې دلته زده کړل په خپلو کاري دفترونو او ادارو کې یې نورو ته هم ور زده کړي. په پای کې د اوبو او انرژۍ وزارت له مسؤلینو څخه ډېره مننه کوم چې د ظرفیت لوړونې په برخه کې یې دغه مهمه برنامه په مسلکي توګه پای ته رسولې ده او د وزارت له اړوند مسؤلینو څخه هیله کوم چې د ظرفیت لوړونې دا ډول برنامې جاري وساتي ترڅو د مسلکي کادرونو په روزنه کې خپل مسؤلیت لا ډېر ادا کړي.